بغلان. بغلان نه مهرباني وروره. مولوي صاحب د اجاره حلاله ده که حرامه؟ ښه بله پوښتنه خو نه لرې؟ نه صاحب مخه دې ښه عزت ونیسي. نو داود صاحب محترمه له تانه مننه کوو چې لومړنی شخص وي چې د نن ورځې په خپرونه کې د راسره اړیکه ټینګه شوله. راځو همدا شیبه د تا پوښتنه ځوابوو محترمه وروره. اجاره حلاله ده او که حرامه ده؟ تا پوښتنه کړې وروره. خبره ده چې اجارې تر اجارې فرق ده. کومه اجاره ښیې ته؟ مطلقه اجاره خو نشو ویلی چې حرامه ده، خو په اجاره کې بیا ټکي شته. څه رقم اجاره چې یو چاته څه رقم شی په اجاره باندې ورکوي، نو په دې باندې فقهای کرامو یو ځانګړی بحث کړی ده چې هغه ته باب الاجاره وایي، او اجاره داسې یو ځانګړی عمل ده لکه بیعه. نو هغه شیونه چې په بیعه کې فاسد دي، ناروا دي او کریه او مکروه دي، نو هغه شیونه په اجاره کې هم مکروه دي. اوس مطلقه اجاره خو د نوم او ټکی چې ته یادوي اجاره روا ده، خو ټوله نه، ځکه چې دلته بعضې خلک بعضې ډولونه د اجارې شته او بعضې ټکي دي چې خلک د اجارې دپاره کاروي، او بعضې شرطونه شته چې هغه بیا ناروا او حرام دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. الله تعالی جوړه کړه. شکر. څوک له کوم ځای؟ ګل آغا دلسوز د شیخ خان مدر نه خبرې کوم. ګل آغا صاحب مهرباني. ملا صاحب پوښتنه ده چې دوه ورونه دي او دغه یو مور چې پسکې د بل پونډ چې دغه ښځې پلار مور نه وي، د هغه نکاح کې دا به څنګه پوه نه شوم ګرانه. پاکستان کې مطلب یا هغه ورونه ستا یو ورور یې دی، دغه ښځې پلار مور نشته، هغه بل ورور یې نکاح کې دا به څنګه؟ ته داسې مطلب مې ده چې دوه ورونه دي په خپل منځ کې، یو له دې دوه ورونو نه مړ شو، ښځه یې پاتې شوله، دا بل ورور یې په نکاح کوی شي که نه؟ دا دې مطلب ده؟ نو د هغه پلار د هغه نجلۍ پلار او مور ورونه نشته په افغانستان کې یا پاکستان کې، حاضر نه یم. ښه په مخه دې ښه عزتمند سې صحیح. او هغه سره هغه ونډه اووه زامن لري، اووه کوچنیان لري. سمه ده، بله پوښتنه خو نه لري انشاءالله. السلام علیکم. مخه دې محترمه وروره مننه درنه کوو. دوه ورونه چې د یو پلار زامن وي او یو له دغو دوه ورونو نه نکاح یا واده کړی وي یا دواړو کړی وي، یا ورور وفات شي او دا ښځه یې په نکاح باندې اخیستی شي که نه؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. مولوي صاحب څنګه دي؟ مهرباني. څوک له کوم ځای ورور؟ جیلان هم د نیمروز ولایت نه اړیکه. جیلان ما خو واورېد، جیلان به دې نوم یې نه پوهېږم که ګیلان به یې. تا کوم ځای نه؟ نیمروز. ښه نیمروز. مهرباني وکړه. خلک وایي دا دباره ولیږي وایي اخري زمانه. څنګه ده؟ خلک وایي اخري زمانه د دباره ولیږي. خلک وایي چې اخري زمانه ده، څنګه چل ده نو؟ پوښتنه دې مکمله کړه وروره. نو خبره دا ده محترم وروره
کله چې یوه ښځه کونډه شي هغه بیا د خپل اختیار څښتنه ده. اول خو دا پوښتنه کول پکار دي چې د ښځې دا که د 7 اولادو پلار یې مور وي، که د 3 اولادو مور وي، که د هېڅ اولاد هم ونه لري، عاقمه وي یعنې شنډه وي، نو خبره اوس دا پوښتنه کول پکار دي چې دا نکاح دا لیور ورسره کوي، لیور که ښځه لري او که یې نه لري. دلته اوس مسله دا ده وروره که چې دا د ښځې په خوښه باندې نکاح کوي ورسره او که د ښځې بې خوښې. که د ښځې خوښه وي په دې کې مشکل نشته چې که د ښځې پلار یا د ښځې مور حاضر نه وي او په هغه په بل هیواد کې وي، لکه تا چې ویل چې په افغانستان کې وي یا پاکستان کې وي، دا څه مسله نشته پکې. ښځه د خپل نفس او مهر وکیله ده، خپل اختیار لري او کونډه خو بیا بیخي مخیره ده، هغې کې هېڅوک نوره بله خبر نشي کولی. دا بېله خبره ده چې زموږ تاسې په پښتنو کې اصول او رواج دا جوړ شوي دي، څه کوي دا د موږ د کام کونډه ده، دا د موږ کونډه ده، دا د موږ ښځه ده، دغه د پښتنو خبرې خو نشته. دا شرعي مسله نه ده وروره. شرعي مسله دا ده که یوه ښځه کونډه شوله، هغې غوښتل چې میړه وکړي، دا د هغې اختیار ده چې له چا سره یې زړه واده وکړي، هغه د دې خپل اختیار ده. که بیا چېرته غوښتل یې د موږ تاسې د پښتنو په اصطلاح باندې چې سر یې پټ شي، خپله پرده یې غوښتله، عزت یې غوښته، د ماشومانو سرپرستي یې غوښته، لیور یې کوو، بل هر څوک یې کوو، که د دې خوښه وه کولی یې شي، او که د دې خوښه نه وه چې پلار او مور یې هلته هم ناست وي، بیا یې هم نشي ورکولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب څنګه جوړ یې؟ عزتمند سي. اشه مولوي صاحب دا اوس څه ده چې دا ډبره که څنګه د لمر پر مخ باندې راځي چېرې کېږي 3 ورځې که 4 ورځې، دا اوس رښتیا دی؟ تا ویلې نوم مې دې څوک نوم دې چې ده، کوم چې د اړیکه نیولې ګرانه یاره؟ نوم یې محمد دی، د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوم. محمد دې نوم ده؟ و نیمروز. ښه، تا ویله ډبره څنګه ده؟ و ډبره څنګه ده؟ ښه، نو دغسې نیم اړیکې له موږ سره چې نیسي بیا نو خوند لري. السلام علیکم. مهرباني غږ دی. سلام مولوي صاحب جوړې په خیر. عزتمند سي، خیر یې سي. څوک له کوم دي؟ شکر زه د بین وجه شاله کوم خبرې. څوک؟ وجه شاه. منیر شاه. او ښه، مهرباني وکړه. مولانا صاحب پوښتنه مې دا ده چې یو ماشوم یې په ګاډي باندې ووهي، لکه 15-20 ورځې ژوندی وي، ځکه چې ماشوم ځینې وروسته مړه شوله یا مړ شي، نو د دې هغه څه ترتیب لکه ډېر مولایان یې چې دغه سبا 15 ورځې نه شي، ډېر مولایان یې چې نه سبا دې په باب کې څه غنم جوار زکات وبخښي. ښه، مننه عزتمند سي. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ ډېره مننه. مننه، خیر سي. جیلان صاحب هم له نیمروز نه اړیکه نیولې وه. محمد صاحب هم وایي خلک وایي چې ډبر رالویږي، نو ډبره چې رالویږي څوک یې ټینګولی شي چې نه دی رالویږي؟ داسې ده محترمه وروره چې په د دنیا کې کوم غیر د اسلام نه نورې عقیدې دي، هغوی د خپلو هغه پیروانو لپاره په وخت سره قسمه قسمه کیسې کوي. دا خبره موږ هم اورېدلې وه، بعضې مقالې راغلي دي چې د ناسا د هوا پیژندنې اداره چې ده د امریکا، هغوی حتی کې د امریکا له کانګرس او یا له اوسني جمهور رئیس نه 80 میلیونه ډالر هم د دې مسلې دپاره اخیستي. اول ته خلکو بسترې هم تړلې وي چې تختې کې د نر زمني 3 کاره به کېږي، او له دغو 3 کارونه وګورو چې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. څوک له کوم دي؟ مولا صاحب بغلان نه خبرې کوم. عزت الله. عزت الله صاحب د ماشومانو شور د سره د خدای دې خیر کړي. مولا صاحب خیریتي ده. له بغلان نه خبرې کوي، مهرباني.
مولوي صاحب زمونږ یو سپین سره ده هغه په اوله واده کې واده یې کړی و بس بیا یو کوچنی پیدا شوی د دې دغه یو 15 ورځې یا 4 ورځې و بس تخرګي لاندې شوی ده نو اوس ډېر زیات تشویش کوي نو د دې کوم هغه شته چې یا روزه یا کوم ښه مننه عزتمن شي نو د ناسا فابریک کوم د هوا پیژندنې ادارې د کیسې سره جوړې کړې وې او خلکو ته اعلان کړی و چې 3 حالته به راځي خو به دا کومه سپوږمکۍ چې راخطا شوي دي که ډبرې یا سپیشل راخطا شوي دا به د لمر مخې ته 4 ورځې راځي 2012 کال به وي صاحب منې 12مې میاشت 21مه نیټه به وي بیا له هغه نه وروسته به بعضې سیمو کې باران کې طوفان کېږي او شګې به راوري بعضې کې به بادونه وي نو هغه ټولې خبرې دوی دروغ شولې که رښتیا هم شي دا ناممکنه نه ده ځکه د الله جل جلاله په دې باندې قادر ده او قرآن کریم په دې باندې ګواه ده چې په آخره زمانه راشي او داسې مسلې راځي. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم. څوک له کوم ځي؟ پښتو تلویزیون دی. مهرباني. مولوي صاحب ته نشه بخیر یې؟ کور دی ودان. څوک له کوم ځي؟ مولوي صاحب رابطه د تیږې خاطره مې زنګ ووهلم باید چې کوم یې زنګ ووایاست اسمانه کومه تیږه را روانه ده 3 شپې به ورنا سترګه نیول کېږي دروغ ده که رښتیا د غوربند نه خیال یم. نوم دې څه ده؟ خیال محمد د غوربند نه. خیال محمد د غوربند نه. ښه بل پوښتنه خو نه لرې؟ بله پوښتنه نه مولوي صاحب. مننه. نو خیال محمد صاحب و جیلانی صاحب و جیلان صاحب و محمد صاحب درې واړو یو پوښتنه خبره دا ده چې دا زمانه چې موږ تاسو پکې قرار لرو علماء کرام چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم څومره مبارکې ویناوي او مبارک احادیث او ارشادات تاسو ته وایي او هغه مبارک ارشاداتونه څرګندېږي چې کله قیامت راځي نو د هغې دپاره علامې دي خو قیامت بیا په 2 ډوله علامې لري یو صغرا دي چې وړې ورته ویل کېږي بل کبرا دي چې غټې ورته ویل کېږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب جوړ په خیر تګړه عزتمن سي خیر سي. زګولا په بغلان ته تماس لري. څوک؟ زګولا. مهرباني ګرانه. دا یو مهرباني دغه د خیر سره وایي د تلویزیون یو ښه. نو محترم ورونو د ځمکې او اسمان او ټولو کائناتو خالق او رب چې دغه الله جل جلاله ده هغه ورځې مې یو د تاسو غوندې تاسو اورېدلي دي ما یوه مقاله لوستله او هغه ورځې BBC هم نشر کړله نو هغوی ویلي چې یو قوم و چې هغوی مخکې له میلاد نه ځان دپاره خپله کلیزه چې ورته وایو هغه جوړه کړې وه چې تقویم باندې